کندهار تلویزیون قدرمنو لیدونکو د راډیو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ ورو خوښ او خوشحاله به یاست دوستانو. د شالمار میلې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست او یا په خبر نه یاست، هر کال د توت په وخت کې د دمان ولسوالۍ، تختپل ولسوالۍ، سپین بولدک ولسوالۍ او بېلابېلو د کندهار بېلابېلو ولسوالیو څخه خلک راځي دلته د شالمار په نوم میله لمانځي. همدا د کندهار اوسېدونکي په دغه میله ځای کښې بېلابېل شوقونه کوي. هغه محلي سندرې ویل کېږي، ترڅنګ یې دلته د توتو میله کېږي او یوه لویه لوبه چې دلته ترسره کېږي هغه د غېږ نیونې لوبه ده چې د هرې سیمې ځوانان کوشش کوي چې لوبه وګټي. په دغه لوبه کښې زیات ځوانان، غښتلي ځوانان او د کندهار د ټولو سیمو ځوانان ګډون کوي. دا چې لوبه به څه ډول وي او ترڅنګ به یې په میله ځای کښې کوم ډول نورې لوبې ترسره کېږي، هر څه به په همدې ځانګړي راپورتاژ چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون لخوا جوړېږي وګورئ، راسره ملتیا وکړئ، د خپرونې تر پایه راسره مل پاته اوسئ. پښتنو بیا هم په خیر راسئ. اوس هم دلته د هغه مشرانو سره ولاړ یو کوم چې د غېږو مسؤلین دي. د دوی سره به خبرې وکړو دا چې کوم ټیمونه یا کومې ډلې به غېږې باسي او د کومو سیمو څخه به راغلي وي، دا به خپله دوی راته ووایي. زما نوم اجل لطیف دی، د کوم ځای د بولدک اوسېدونکی، د کندهار د ولایت یم. د بولدک ولسوالۍ څخه راغلی د سرکاري باغ سیمې ته سرکاري باغ سیمې څخه دا به د 50 کالو مخکې د 100 کالو مخکې دا میله دلته لګېدلې ده. چیش په نامه یادېږي؟ دا د شالمار په نامه. دغه پر 14 تاریخ موږ راځو، د سور 15 تاریخ موږ هر کال راځو. که اوبه مې د کوره راوړو د بولدکه څه موږ دا مشکلات دا ځای نه پرېږدو. یعنې څو ورځې به دلته یاست؟ دلته نو چې اوس د اوبو مشکلات نه وای موږ 10 ورځې 8 ورځې 9 ورځې تېرولې. که د اوبو مشکلات نه کوم 3 تېر کړې کوم 5 تېر کړې، دا د اوبو د مشکلات څخه موږ تېرو. کور د دې خلکو ودان د دې ارغندا والا زموږ سره ښه همکارۍ کوي، ماشینان یې را چالان کړي دي، ډبې را ډکوي. زموږ ښه پروګرام د غېږو شروع دی. زموږ در یووالی زموږ در مابین ډېر ښه دی. زموږ ښه خوشحالي، زموږ څه محبتونه چې دي په دغه شالمار کې سره یو ځای کېږي. سپین ږیري او تور ږیري ګډ ډول وي. ښه، که راته ووایې نن غېږې هم ایستل کېږي، د غېږ په اړه که راته معلومات راکړئ چې چا د خوا څخه ایستل کېږي، څونه ورځې کېږي دا غېږې شروع؟ دا 3 ورځې اوس دا نن پرې کېږي، یوه ورځ بل ورځ دا 4. الله دې وساتي. ژوندی اوسې. د دوستانو له نورو مینوالو سره، میلوال چې دلته راغلي د هغوی سره به هم خبرې کوو. را سره پاته اوسئ، موږ در سره مل پاتې یو. حاجي محمد شاه پهلوان، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ سپین بولدک. یعنې د غېږې باسې، د غېږو پهلوان یې؟ د وخت تقریبا د ظاهرشاه د وخت څخه په دغه غېږ کې موږ برخه لرو، غېږ باسو. بیا تر اوسه غازیانې به دې ګټلې؟ ډېرې بې انتها. تاسو خو د هغه ځای څخه راغلي یاست ارغندا ولسوالۍ ته، دلته امنیت څنګه دی؟ خوندور دی امنیت. خوشحاله یاست؟ و کوم دغه موږ نه دی دلی، شر شور نه دی دلی. امنیت خو نو خیر څه به دا خلکو هم امنیت راځي چې دا خلک په خپله د میلهوال دا خلک چې هغه د امنیت خلک دي، مطلب کوم د شر د فساد خلک نه دي. نوم یې اجتبي پهلوان. د کوم ځای اوسېدونکی یاست؟ د بولدک. دلته راغلي دا زموږ میله یو کال بل کال دا موږ میله لرو پر دې، نو د میلې په دغه راغلي دا میله ده. او خپل هم څومره وخت کښې په غېږو کښې برخه اخلي؟ غېږ نو چې راسو پخوا خو به ولې 10 ورځې 9 ورځې مثال در 10 در 9 پورې مثال زموږ میله کې دا 100 کال اوبه نشته، د اوبو کښې زموږ 10,000 کسه دلته بیا اودسو بیا دغه مثال په اتبانه لمونځونه کوي. کور یم د ارغنداو د خلکو ودان چې هغه موږ ته باوړي را چالانوي مثال، نو خو یو ګزاره در سره کوو. او یوه وروستۍ پوښتنه دا چې ستاسو د ځوانۍ پر وخت کښې دغه میلې څنګه وې او اوس څنګه دي، که راته ووایاست؟ میلې زموږ د ځوانۍ د وخت څخه خو نو د هغه رواجي میله ده، دغه رقم میله ده. پخوا هم کوله، اوس هم هغه میله ده. یعنې هېڅ فرق یې نه دی کړی؟ یا فرق زموږ په مابین کې نه دی راغلی. دا د انتفاق زموږ د ټول پښتنو پر دې انتفاق راغلی دی. په دې کې نه جنجال راځي، نه په دې کې مثال دغه راځي. زموږ افساتیارۍ. کوم نوم راته وښایاست؟ عبدالحی پهلوان. زه خپله د فدراسیون سرټیم د قندهار یم. د فدراسیون سرټیم یاست، که راته ووایاست لوبې په کومو موسمونو او په کومو وختونو کښې ترسره کېږي؟ لوبې زیاتره دا لوبې په اخترانو کې جوړېږي رسما، او کله د جمعو غېږ هم جوړېږي په دا ژمي کې. او دغه د شالمار میله چې ده دا د یو ډېر وخت د ډېر لوړ تاریخ څخه را شروع ده. مثال د احمدشاه بابا د وخت سره شروع ده. دا زموږ
عنعنوي میله ده د لرې لرې وطنو څخه خلک راځي د لرې لرې ځایو څخه خلک راځي دا میلې ته ډېر خوشحاله یي او فلحال د امنیت څخه موږ خوشحاله یو صرف دا یو ځای دی چې زموږ سره یو څه همکاري د حکومت ته موږ ضرورتمند یو چې موږ د یو غېږ میدان یو داسې ځای موږ ته برابر کړي داسې ځای چې موږ غېږ پر وباسو یو انشاءالله امیدوار یو که خدای کول ښه مشران لرو ښه خلک لرو انشاءالله هغه به هم جوړ شي خو موږ به خپل وس توفیق کوو په هغه کې روان یو انشاءالله. او کله تو واسطه د غېږې لوبه څه ډول ده؟ د غېږ لوبه دا تاسې وینئ چې مثال دغه زموږ د سګزیو د نورزۍ په نامه دا یو میله ده خو نو دا ښه نه ده چې مثال دغه قومي سلسله زموږ د مابین وباسو باید ټیمانو ته یې راواړو موږ کوشش دا کوو چې مثال پر ټیم باندې پلانکی ټیم و پلانکی ټیم و پلانکی ټیم هغه دا زی و دغه قومي توپیر د مابین زه وباسو نور خو نو دغه زموږ لوبې تاسې ویناست انشاءالله پر میډیا باندې مې لیدلې دي دا داسې لاسونه نیول کېږي مثال سره کېږي که پړ مخ چارې او ستونې ستا ګزار سو پر پړ مخ نه دی ګزار چې چارې او ستونې ستا ګزار سو هغه وخت ګزار دی پهلوان لوبه کېږي څو نفره بازي کوي؟ تقریبا 100 نفره بازي کوي 100 نفره یا اتیا نفره بازي کوي غټ غټ پهلوانان لاس 15 د یوه طرف لاس 15 د بل طرف کې نور دا واړه چې حساب کې اتیا نیمه پهلوانان دی د کامیابو شمیره هغه حسابل کېږي هغه د شماره د کشران دا نه شمارل کېږي د غټانو مثال دغه د لس 15 ده د دې هغه شماره شمارل کېږي چې مثال دغه ټان د یوې خوا د ګزار سو له اخوا ګزاره ده که د بلې خوا د ګزار سو بله خوا ګزاره او دغه لوبه چې اوس دلته موږ وینو څو ورځو څخه شروع ده؟ دا تقریبا د جمعې د ورځې سره شروع ده څو ورځې به دوام نن انشاءالله یو ورځ بیا به نور دوام وکړي تقریبا دا د دې کې یعنې مثال اسګزي نورزي په نامه جوړه ده دا مثال پوپلزي بارکزي دا یو طرف دی الکوزي او دا نور د نورزي د علیزي او کوچان او مثال ساګزي نورزي دا بل طرف دی بس دا پر دې دوه طرفو باندې سره جوړه ده مجمع خلک به دغه دلته جربازان د پهلوانان چورته وایي څومره کسانو به په دغه اوسنۍ لوبه کې برخه یاره تقریبا دا انسانان د مجمع به 10,000 کسان تقریبا او اجرې صاحب هم انشاءالله په دې کې موږ په جریان کې اچو د پهلوانانو چې موږ سره د پهلوانۍ په دغه کې مرسته وکړي د غېږ میدان یا مثال کلبونه یو دا زمینه موږ ته برابر کړي چې دا زه غواړم چې دا توپیرونه زموږ د مابین زه ووځي مثال دا قومي سلسلونه چې اڅکزی و پلانکیزی و پلانکیزی یعنې دا پر ټیمیان وبېښل شوي د کندهار د ولایت څخه نو په همدې هیله چې ټول به د یوه افغان په نوم همدغه لوبې راتلونکي کښې پیلوي او ټول به په یوه نامه سره غږ کوي که په وروستیو کښې هېوادوالو ته څه پیغام ولري؟ بس په وروستیو کې زما دغه پیغام دی وروره چې بس دغه میله دا د خلکو راجمع کېدل دا د سولې یو پیغام دی و دې ځوانانو و دې دغه ته موږ له ټولو سره دا خواهش لرو چارې یو دي په دې کې هغه خپل وس مطابق کوشش وکړي د دې لوبې د دې ځوانانو د راټولېدو لپاره دغه خواهش دی د ځوانانو سره او مشرانو سره دا خواهش دی چې هغه موږ سره همکاري وکړي موږ ملاتړ وکړي چې موږ ښه پیغام د سولې جوړ کړو ژوندی اوسئ قرباني سم د کندهار ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو شالمار میلې ځانګړی راپورتاژ دی همدا راپورتاژ کښې ستاسو خدمت ته راغلي د راپورتاژ تر پایه مو ملتیا وکړي له بېلابېلو برخو به مو خبر کړو تر څو د همدغه عنعنوي میلې څخه خبر واوسئ راسره پاته اوسئ د کندهار ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو راغلي د هغه کس سره چې هغه د ټول کندهار اتل دی یعنې هغه د غېږ نیونې په برخه کښې واقعیت سره په ټول کندهار کښې لومړی مقام همیش خپل کړی دی او په خپله وړتیا سره یې همدا مقام لاسته راوړی دی دا چې نوم به یې څه وي او په څومره لوبو کښې به یې برخه اخیستې وي بریاوې به یې څه وي او د بریاوو لاملونه به یې څه وي هر څه به خپله له همدې پهلوان څخه واورو زما نوم کار ابراهیم پهلوان دی د کوم ځای اوسېدونکی د کندهار د ولایت سپین بولدک ولسېدونکی ویل کېږي چې تاسو په ټول کندهار کښې لومړی مقام لرئ او پیاوړی ځوان یاست که راته ووایاست ستاسو دغه پیاوړتیا راز څه دی؟ په دې کې موږ خوارۍ کښېدلي دي تکلیفونه مې ولیدي څنګه خوارۍ به دې کښلي؟ په دې کې موږ پرکشټونه ډېر کړي دي منډې مې ډېرې کړي دي خپل پرکټس مې کړي دي کیل ته او دې کیل لپاره راغلي او دلته میله کوو په څومره لوبو کې به برخه اخیستې؟
تقریبا 12 کاله کېږي زه په دې لوبو کې برخه اخلم په کندهار ولایت کې په سپین کندهار ولایت کې او د هرات په ولایت کې او په کوټه کې په دا ټولو کې ما ولایتو کې خپل برخه اخیستې او مالته مو خپلې میلې کړي او ما خپل مقابلې کړي دي زموږ سره مینه ډېره زیاته ده چې هر څوک مې ویني ډېره مینه راسره کوي او ډېر خدمت مې کوي ستاسو له خبرو داسې معلومیږي که چیرې څوک زحمت وکړي د هغه سره به هر څوک د هر سړي سره به هغه سړي سره به مینه کوي او هغه سړی به پر مخ روان وي رښتیا هم قدرمنو لیدونکو هر کس هر مشر هر ځوان او هر څوک زیار او زحمت وباسي د هغه سره به د ټولنې هر کس مینه ولري او هر کس به د دې له واله وي چې د هغه سره واوسیږي نوم مامک علیزی د کوم ځای اوسېدونکی د تختپل د تختپل ولسوالۍ څخه راغلی یاست ارغنداو ولسوالۍ کښې د شالمار میلې ته راغلی یاست که راته ووایاست دلته کومې میلې کېږي دلته پر د توتو پر شپو د شالمار میله بولي دا 100 کاله کېږي د 1 پېړۍ څه نه د 2 پېړۍ څه کېږي زموږ مشکل اول دغه دی چې موږ ځای نه لرو په ګل کلاچه کې انسانان ډېر شوه موږ ځای بابایي ګل کلاچه دی اوس خلک ډېر شوه په ګل کلاچه کې ځایېږي نه بل ځای دغه اداره هغه ته د غره ګوال ته راختلي غره په ګوال کې لوبه دلته یو د شالمار میله کېږي یو د جشن میله کېږي دغه د شالمار میله چې تاسو اوس ورته راغلي یاست په دې کې کومې لوبې کېږي په دې کې دغه غېږ بس بله لوبه نشته یوازې غېږ ده یوازې نور اتن کېږي ډولونه وله کېږي هغه د مازدیګر د لمانځه بعد چې غېږ ماته شي بیا د سهاره پورې څوک غزلې وایي څوک تریې وایي څوک ډولونه وایي څوک اتڼونه کوي بارنه بیا د سهاره دا باسي د کومو سیمو خلک راغلي دلته د کوټې د چمن د معروف د میزانې د روزګان د هلمند د چرې د ګریش د دغه علاقو انسانان ټول راغلي د شره د شورا وکړه د کوټې یادونه چې وکړه د هغه ځای څخه غېږبازان نو زیات وخت یې څوک ګټي زیات وخت یې که یوه خوا وګټي که یې بله خوا وګټي بس نو لوبه ده که یې په دې کې یو زورور سړی ګزار شي که یې په موږ کې ګزار شي د تختپل سپین بولدک ولسوالۍ د امان ولسوالۍ معروف ولسوالۍ معروف کوټې څخه دې ځای څخه پهلوانان راځي زیات هغه مهم مقام یې کومه ولسوالۍ لاسته راوړي یا کومه سیمه هغه بولدک لاسته راوړي ولې د بولدک ولسوالۍ د ولې نورې نسي راوړي دا نوره په دغه د یوه راته څه چپه په افغانستان کې د بولدک د ولسوالۍ پهلوانان د لوبې شوقیان دي بلې هېڅوک دغونه پهلوانان نه لري نه دغونه شوقیان لري څو ډلې به بازي کوي ډېرې ډلې کوي اوس دغه خلکالی هلک چې دی دغه د معروف ته ولسوالۍ دي دا بل چې دی هغه د کوټ سره راغلی دی دا یا زموږ د افغانستان نو دورې اوښتې دي هلته پراته دي اوس د لوبې دپاره راغلی دي دلته عاجزان شته قریبان یې شته اوس راغلی او که راته ووایه دلته امنیت څنګه دی امنیت موږ په خپله نیولي زموږ خپل امنیت په خپله خوندي کوو موږ پهلوانان موږ سپین ږیري لرو موږ مشران لرو موږ کشران لرو موږ پهلوانان لرو په امنیت کې موږ ته هېڅ مشکل نشته نه چا تکلیف راکړی دی نه حکومت راکړی دی نه رعیت راکړی دی هېڅ چا موږ ته نه دي ویلي چې پر مخ چې پر حکومت راسو پر پوسته راسو پر ولسوالي راسو پر چین راسو څوک یاست پهلوانان یاست څه کوئ غېږ باسي چیرې ځي ارغنداو او ستاسو د خبرو څخه حاجي صاحب داسې معلومیږي که چیرې یو څوک وغواړي چې امنیت په هغه سیمه کښې اوسي خپله خلک وغواړي امنیت انشاءالله راتلای شي موږ غوښتي دي موږ ته چا مشکل نه دی پیښ کړی نه تکلیف راکړی دی نه موږ ته مشکل پیښ شوی دی په اوسري کې پیغام دا دی چې موږ د ټول څه د خواهش لرو چې موږ ته ځای معلوم شي یا ګلډر شي یا چمنی شي یا پارک شي هر شی چې شي مننه ژوندی اوسئ کور ودان که چیرې وخت و اتڼ به هم در باندې وي نو سندرې به هم در باندې وي نو نور د خیژو له میدانه څخه مخه کوو د همدې ځای څخه ځو خبرې خو مو خپله د دوی سره واورېدله لنډ تصویرونه د خیژو د هم در سره شریکوو د هر څه را سره وګورئ د خپرونې تر پای را سره ملتیا وکړئ
زړه مې نری نری خوږېږي نری نری خوږېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي مین باندې بیلیږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین باندې بیلیږي دا مین باندې بیلیږي دا مین باندې بیلیږي دا مین باندې بیلیږي مین باندې بیلیږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین باندې بیلیږي دا مین باندې بیلیږي دا مین باندې بیلیږي دا مین باندې بیلیږي ستړی شوم ډېر 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 په تعویضونو نه مې شو هېر 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 په تعویضونو هلاله ټوله شپه مې سترګې 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 نه پټېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي د کندهار تلویزیون قدرمنو لیدونکو راغلیو دلته میلهوالو پورې شپه هم پخه سوې ده یعنې ماښام سوی دی نو ځوانان ټول سوي دي سندرې وایي د همدغو ځوانانو سره به خبرې وکړو د دوی خوښي او خوشحالي به له تاسو پورې ورسو زما نوم سیف الله دی د کوم ځای اوسېدونکی د سپین بولدک ولسوالۍ د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی او راغلی د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کښې دلته د شالمار میلې ته څه وخت راغلی او د دا میلې څه خوشحاله یې نن درېیمه ده چې راغلي یم موږ ډېر خوشحاله ډېر مې ساعت تېر دی دلته مې غزلې ویل دي ښې غېږې دي ښه خوند پرې اخیستی دی څو نفره راغلي یاست موږ دلته تقریبا په وطا کې 15 کس یو 15 کس طبعا ځوانان به یې ټوله در سره ټوله ځوانان دي نو څنګه دی ستاسو در مابین چې یوالي کوم څوک به جنجال و جنګ نه کوي یا جنجال انشاءالله نه کوي موږ ګرده ځوانان خلک یو په ژبه سره پوهېږو خدای دې وکړي چې ټول پښتانه دغې خوشحاله وي څنګه دی دلته امنیت څنګه دی دلته ډېر ښه خوندور امنیت دی دلته به ګزما باندې عسکر ګرځي و ډېر خوشحاله یو موږ څه لرې د لیدونکو لپاره کوم غزله لرئ غزل خو دا یوه دانه غزل زه لرمه چې ما به خپله جوړه کړې ده او زه به تاسو ته ووایم څنګه غزل به وي شاه
لا کمیس دي تور ما به مړ کې خالونه درې څلور ما به مړ کې لا کمیس دي تور ما به مړ کې خالونه درې څلور ما به مړ کې درشه یم نورزیان دی د غېږو ډېر شوقیان او درشه یم نورزیان دی د غېږو ډېر شوقیان زنګی پر زنګي سپور ما به مړ کې خالونه درې څلور ما به مړ کې لا کمیس دي تور ما به مړ کې درشه یم سکزیان د ډاله دي ډېر شوقیان درشه یم سکزیان د ډاله دي ډېر شوقیان سکزی پر ډاله سپور ما به مړ کې خیال ځواني مار ستا خیال ځواني مار په سترګو کې مې اوري ستا جمال ځواني مار جمال ځواني مار خواږه خوب ته مې نه پرېږدي ستا خیال ځواني مار ستا خیال ځواني مار په سترګو کې مې اوري ستا جمال ځواني مار جمال ځواني مار خواږه خوب ته مې نه پرېږدي ستا خیال نری نری باران ګوندې خدای چې دیدن وسي ګوندې خدای چې دیدن وسي نری نری باران ګوندې خدای چې دیدن وسي ګوندې خدای چې دیدن وسي که ونه لیدی ستا د کور دیوال ځواني مار دیوال ځواني مار خواږه خوب ته مې نه پرېږدي ستا خیال ځواني مار تیر سو داسې به تېره سي داستان یې ولې مینه جانانه ته خوشحاله واسه ځکه په غم کې وم جاپان څه چې ګاډیانې جوړوي نه جانان نوي شکه دي ته یم ستا در کوټه مې لاس تړلې تېروي نه وطن ځای پکې واسه مړ مسافر د بل وطن سبا بسونه Bala di nor wa khama ya nano o da nor bada
خونانو څنګه یا یارکا یارمی د کوش د تیر عالم او خدای کوش ماکه او خدای کوش ماکه او چې جوړه تیر الله دلانو زور زما زور زما پر نیو شو کډه بارې جنو درمې درځي عالمې درځي او چې نازک د ګالي دلانو زور زما زور زما جانان یې بلوا د کابل جاندینا وزایا بلوا وزایا بلبانا د کندهار نغمه وایا مانو زور زما زور زما ولدان کې بخوا درکما وکندهار وي وکندهار وي کبه سلام درواله زمانو زور زما زور زما من مشبک کډه بارې جنو رمې درځي رمې درځي نازک تکالي دلانو زور زما زور زما چکچکی نه کوئ د کندهار راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو د شالمار میله ځای کښې کېږنیونې او ترڅنګ یې د اتڼ سندرو او د ځوانانو د خوښۍ او خوشحالۍ څخه تاسو ټول خبر وساتلاست د هغوی هغه خوښي او خوشحالي چې دلته شالمار میله کښې 14 ورځې یا 15 ورځې لمانځي هر څه مو تر تاسو پورې ورسوله راسره د کیمرې تر شا عبدالقدیر پیمان هم ملتیا کوله همدا هر څه تاسو په همدې ځانګړي راپورتاج کښې وکتله په همدې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي او د همدې عنعنوي میلې څخه به هم خبر سوي یاست دا چې امنیت څنګه و او په سیمه کښې امنیتي حالات څنګه و ځوانان څومره خوښ وه هر څه د دوی په خپل غږ کې مو اورېدله نو مننه کوو د افغان سرتېرو څخه چې د همدا ځوانانو همدا مشرانو د میله ځای او د هغوی د همدا خوښي او خوشحالي او امنیت یې په ښه امن سره نیولی و ارغنداب ولسوالي د کندهار ولایت د هغو ولسوالیو په کتار کښې ده چې دا مهال ښه امنیت لري او د همدې ولسوالۍ سرتېرې په پوره زیار سره د خپلې سیمې او خلکو او د دې ترڅنګ د میلهوالو امنیت ساتي نو ستاسو د ټولو له ملتیا څخه مننه چې د خپرونې تر پایه راسره مل مو پاته واست تر بیا چې ستاسو خدمت ته راځو تاسو پر ستر او اکتره څښتن سپارو د الله په امان ښې چارې